الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو. هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخته ځي. موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو په فلټر برخه کې مو درسونه پیل کړي وو او فلټر برخه کې مو بحث کوو. نن ورځ هم راځم د که چیرې څوک سکیچ کړی وي یا هم د نقاشۍ سره بلدتیا ولري د هفتون فلټر څخه استفاده کوو چې ډیر کله په اخبارونو کې ډیر کله په مجلو او په دغسې نورو مواردو کې د دغې تصاویرو نه ډیر استفاده کیږي او موږ او تاسو لیدلی. نو راځو د هفتون دغه فلټر په دې خپل تصویر باندې عمل کوو. راځو مخکې د هغه نه کنورټ فور سمارټ فلټر باندې کلیک کوو تر څو زموږ او ستاسو تصویر خراب نشي راتلونکي دپاره. راځو فلټر ګالري باندې کلیک کوو. موږ او تاسو ته د فلټر دغه ټول آپشنونه راځي خو دا فټ ټو آن سکرین باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ هفتون مخکې نه ما کار کړی په یو تصویر کې. دغه موږ او تاسو سره هفتون پیټرن په نوم ده. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر یې داسې په نقطه‌یي سکیچ باندې واړوه. که چیرې څوک سکیچ کې بلدتیا ولري دې ته نقطه‌یي سکیچ وایي. نو دغسې نقطه‌یي سکیچ په شکل موږ او تاسو ته دغه تصویر راوړل کیږي. که چیرې دلته راشو دغه آپشنونو ته موږ او تاسو ته د همدغې نقطو سایز ته چې ډیر وي لږ وي دغسې کنټراسټ یا هم شدت یې څومره وي او موږ او تاسو یو سرکل لرو سرکل سکیچ او بل لاین سکیچ لرو چې د لاینونو په واسطه دغسې کیږي او بل د ډاټ په نوم موږ او تاسو سکیچونه لرو چې دې نه موږ او تاسو استفاده کولی شو. که تاسو ته پکار وي چې خپل تصاویر سکیچي شکل سره ښکاره کړئ نو دغسې موږ او تاسو ډاټ سکیچ په شکل موږ او تاسو دغسې استفاده کوو. دې باندې اوکې کوو. زموږ او ستاسو دغه تصویر دغسې اعمال کیږي. که چیرې تاسو په سمارټ فلټر باندې دغه ګل کوئ دغسې موږ او تاسو ته خپل پخوانی تصویر راځي. که چیرې بیرته کلیک کوئ دا راځي. اوس هم راځو په دغه تصویر کې غواړم دا هم تاسو ته پکې د سمارټ فلټر نه استفاده وکړم. راځو فلټر ګالري ته هفتون برخه پکې انتخابوو خو دا راځمه فټ آن سکرین باندې کلیک کوم. دا هفتون په برخه کې دا ځل د ډاټ پر ځای د لاین څخه استفاده کوو او شدت به یې لږ څه تر دغه سطحه پورې کیږدو او دا هم تر دغه سطحه پورې اوکې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر په دغسې یو شکل سره واوښته. خو که چیرې وغواړو چې موږ او تاسو دغه خپل تصویر ته د فرنټ کالر او بکګراوند کالر په استفادې دغې ته ګریډینټ اوورلی ورکړو. زه راځم ګریډینټ اوورلی باندې کلیک کوم یا افیکس باندې کلیک کوم ګریډینټ اوورلی باندې انتخابوم. تاسو وګورئ موږ او تاسو مختلف ګریډینټونه لرو. که چیرې زه دا خلاص کړم تاسو وګورئ مثلا د دې له ترکیب څخه یا مختلف ګریډینټونه دي موږ او تاسو سره هر یو چې تاسو وغواړئ تاسو استفاده کولی شئ. که دې نه راځو پرپل رنګونو څخه پینک ده ګرین رنګونه دي تاسو یو یې انتخابوو. زه وګورم پیتسلا څخه که چیرې زه دغه رنګ انتخاب کړم ورته بیا د دغې ترکیبونو څخه موږ تاسو کولی شو که داسې هم نه تاسو کولی شئ د وریځین یا هر هغه رنګ یا هر هغه اوورلی چې تاسو کولی شئ ورته ورکولی شئ. نو داسې قدرمنو لیدونکو موږ تاسو کولی شو چې هم د فلټر ګالري څخه استفاده وکړو هم د سمارټ فلټر څخه او هم د ګریډینټ اوورلی څخه. که چیرې زه دا بند کړم تاسو وګورئ یوازې زموږ او ستاسو دغه ښکاره کیږي. نو قدرمنو لیدونکو تاسو کولی شئ له مختلفو حالتونو څخه پکې استفاده وکړئ او ورنه ګټه پورته کړئ. په آخر کې له تاسو څخه هیله کیږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ښې چارې سلامت.